چې زه یو کال می بل تیر کو مرګ ته نږدې شوما خوشحالي مناوما چې په ایمان یې وایي د دې نه بل غټ قمقل شته یو سړي د لاس کټ کې او دی په ګډېدو شي هلته خوشحاله شي چې اوهو لاس رانه کټ شو په ګډېدو شي خلک به څه وایي دا قمقل نه دا لیولی دی او پاگلخانه کې داخله ور غواړي دا خلک ټول په پاگلخانه کې داخله ور غواړي او بیا ښه ایجوکیټډ خلک تعلیم یافته خلک په ځان ته وایي اخبار کې به م راغلي سیوه ویډیو مې کړي په سوشل میډیا باندې په فیسبوک او په واټساپ باندې به شیر کوي یو کال د مرګ ته نږدې شول او دی خوشحاله دی یو کال تیر شو ته په دې فکر وکړه په دې یو کال کې ما څه کړي دي ما آخرت له څه وکړه ما ته خپل الله دا ویلي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ای ایمان والو ویرېږئ د الله نه هر یو نفس فکر وکړه چې سبا له څه تیار کړي دي زمونږ خپل الله ته مخامخ کېدل دي خپل الله ته ودرېدل دي زمونږ الله به زمونږ نه تپوسونه کوي او حدیث کې راغلی دي لا تزول قدم عبد یوم القیامة حتی یسأل عن اربع د یو سړي قدم به د خپل ځای نه په ورځ د قیامت ونه خوځېږي څو پورې چې د څلور خبرو تپوسونه ترې نه شوي عن عمره فیما افناه عمر دې په څه کې ختم کو وعن شبابه فیما ابلاه ځواني دې په څه کې زړه کړې وه وعن ماله من اين اکتسبه وفیما انفقه مال دې د کوم ځای نه ګټلی او په څه کې دې خرچ کو وعن علمه ماذا عمل به او علم دې په هغې څومره عمل کړی و څومره دې په هغې باندې خپله زندګي جوړه کړې وه د دې څلورو خبرو تپوس خو د هر یو تن نه کېږي نبي وایي لا تزول قدم عبد نکیره ویلې ده لا تزول قدم عبد یو بنده هم د خپل ځای نه ونه خوځېږي ځای په ځای باندې ولاړې وخشعت الاصوات للرحمن خاموشي د رحمان ذات د وجې نه څوک به کشار به د خپو صرف اورېدلی کېږي نور به اوازونه بلکل خاموش د رحمان